پوهنتون د کابل د پولیټیکنیک د پوهنتون یو استاد راته ویلي وي حماسي صاحب که ته نن نه وې راغلی زه نور په وطن کې نه پاتې کېدلم. مېل ولې وایي زه د پولیټیکنیک د پوهنتون استاد یم، ما ټول عمر په دې کې تېر کړی، په دې زه پویسه ویم چې زه به ملت اسلام ته خدمت کوم، ټکنالوژي به جوړوم. دا هم پرون مولا راغلی وي ما ته ویلې چې دا مباح ده. ما یې زړه دومره مات کړی چې زه نور له دې علم نه تېر وم چې موږ آخر مسلمانان یو، تنه تاسې ملایان مسلمانان یې، دین ته به تنه تاسې خدمت کوئ، موږ ونازوئ، موږ ته ووایئ چې تاسې ته الله په دې علومو کې اجر و ثواب درکړي. سخت یې زړه ماته وي که ته نن نه وې راغلی، قسم په الله نور زه د وطن نه تللم او نور ما دا علم ته پای ټکی کېښوده، تاسې موږ دومره ناهیلي کړلو. نو اوس طالبانو که دا د وطن نه تللی وي هغه پوهنتون کې هغه استادانو ته چې ته د مباحو خبرې کوي، ځکه ګوره طالبانو مثلا ته ما ته وایې دا خبر داسې ده، ما علمي منلې ده، ته یو چڼي ما ته راجګېږي ما ته وایې داسې ده، نو ما باندې چې په زور منې د ټوپک په زور باندې یا مې وظیفې نه لرې کوي یا بله خبره راته کوي، ما علمي منلې، ما به زړه څومره مات شي. هغو علوم چې چا کړي طالبانو ټول عمر کې تېر کړی، هغوی دا ذهنونو منلې ده، نو هغوی سره ته علمي چلند وکړه، دا چلند مه ورسره کوه چې مباح ده، دا د حل لاره نه ده. په دې ډېر خلک طالبانو الله مکړه چې موږ د اسلام له دایرې نه باسو. ګورئ مسؤلیت دی تاسې علماو، ډېر خطرناک خبر ده دا طالبان.